ماښام په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده د سلواغۍ 15 او د فبرورۍ 4 نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د مسکو غونډې پر ځینو ګډونوالو د اجرایي رئیس نیوکه. عبدالله وایي که طالبانو سره خبرو کې د دولت چورلیز له پامه وغورځول شي نو طالبان به د سیاستوالو ترمنځ له اختلافه ګټنه وکړي. فقط کمک به این خواهد کرد که طالبایی که بدون ازو لجوج هستند و با لجاجت برخورد کردن در برابر سرنوشت مردم افغانستان کې د امریکا د څارګرو سرتیرو پر شتون ټینګار. ډونالډ ټرمپ وایي واشنګټن به په افغانستان کې خپل څارګر سرتیري پرېږدي. د ټاکنیزو کمیسیونونو پر مرستیالانو د فساد تور لګېدنه. پولیسي جرګې ته یو نوماند وایي د دواړو کمیسیونونو مرستیالانو د بري په وړاندې فساد کړی. مکمل نتیجه نیایی را ملغا قرار دادن، به جاش نتیجه پیری را دادن. حالا ما کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات اردوش ظلم کرده. د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ راټولېدنه. کابل او ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ او د ارمان لوني غیابي جنازه شوې. او په عراق کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کولو ژمنه. د امریکا ولسمشر وایي عراق کې ځینې سرتیري ځکه پرېږدي چې پر ایران څار ولري. په خیر راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم شته، نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. اجرایي رئیس عبدالله د مسکو غونډې د جوړېدو په غبرګون وایي که طالبانو سره خبرو کې د دولت چورلیز له پامه وغورځول شي نو طالبان به د سیاستوالو ترمنځ له اختلافه ګټنه وکړي. عبدالله وایي د سیمې یو هیواد غواړي افغانستان کې د بل د لاس نظام وي او د افغانستان خلکو ته دا د منلو کار نه دی. عبدالله زیاتوي د سولې خبرو کې د شخصي چلند نه کیږي او په دې برخه کې ملي اجماع ته اړتیا ده. د حکومت اجرایي رئیس د دوشنبې پر ورځ له خبریالانو سره په ناسته کې په هیواد کې د سولې پر وړاندې اصلي خنډ له افغان دولت او د خلکو له اساسو سره خبرو ته په نه حاضرېدو د طالبانو ټینګار ګڼي. عبدالله د مسکو د ناستې او په دې ناسته کې د هیواد د پیژندل شویو څیرو د ګډون په غبرګون کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې د ټولو افغانانو حق بولي، خو ټینګار کوي باید په دې برخه کې شخصي چلند ونه شي. اگر ما بنابر هر دلیل، بنابر شکایت‌هایی که داریم، بنابر کمبودی‌هایی که وجود دارد، بنابر اعتراضات و انتقاداتی که داریم محوریت دولت نادیده بگیریم، این فقط کمک به این خواهد کرد که طالبایی که بدون ازو لجوج هستند و با لجاجت برخورد کردن در برابر سرنوشت مردم افغانستان بیشتر لجوج میشه، بیشتر لجوجانه برخورد. په دې لړ کې اجرایي رئیس د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه پوښتنو ته ځواب وایي او همداراز په هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو په شان مسئلو په هکله رپورټونه ردوي. یکی از شخصیت‌های ما که در مورد حکومت موقت صحبت میکنه و کوشش‌های را برای انداخته و گاهی از طریق لوی جرگه یا از طریق جرگه یا از طریق بحث‌های در این مورد صحبت میکنن. او فکر میکنه متاسفانه که اگر حکومت موقت شد اما حکومت موقت سابقه میباشه، حداقل رأسش همونطور میباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. هغه څه چې په تیرو کابو 12 لسیزو کې لاسته راوړنو ته د زیان رسولو لپاره کورنۍ او بهرنۍ هڅې بلل کېږي هم هغه مسلې دي چې هم اجرایي رئیس او هم ولسمشر په دې ورځو کې په بېلابېلو ناستو کې د هغو خبرې کوي. هر څوک چې فکر کوي چې سوله به په دې قیمت راسي چې خدای ناکرده د افغانستان ملي ځواکونو ته صدمه ورسوي، زه ورته په زغرده وایم چې تر څه ما په وجود کې یوه قطره وینه ده زه به د افغانستان ملي ځواکونه ساتم او پالم به یکی از کشورهای منطقه فکر میکنه که در افغانستان یا نظام مظلوم یا نظام ضعیف باید وجود داشته باشه و یک مشکل است که
تا به حال ما برای او راه حل پیدا کرده نتانستیم و فراتر از اون توانایی ما بوده که برای ما راه حل پیدا کنیم، چون شرطی که وجود دارد یک شرط برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. تیر اونۍ په قطر کې طالبانو د دفتر پخوانی رئیس د افغانستان د اردو په اجر بللو سره زیاته کړه د سولې خبرو له بریالي کېدو وروسته باید د ملي اردو او پولیسو ټول بنسټونه له سره جوړ شي، خو ولسمشر غني دا څرګندونې بې ځایه وبللې او ویل هغه کسان چې ان له پاکستانه بهر ته د ځان د سفر اختیار نه لري نشي کولای د افغانستان امنیتي ځواکونه په له منځه وړلو وګواښي. د مسکو غونډې ځینې ګډونوال وایي دا غونډه د افغانستان د نظام د کمزوري کولو لپاره نه ده او په حقیقت کې د زلمي خلیلزاد د هڅو دوام دی. د مسکو د غونډې ګډونوال وایي د دې غونډې اجنډا مشخصه نه ده او تر ډیره به هڅه وشي چې طالبان پوه کړی شي چې د سولې خبرو کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي. ټاکل شوې دا غونډه سبا په مسکو کې جوړه شي. دا به لومړی ځل وي چې طالبانو استازي به د سې شنبې پر ورځ د مسکو په ناسته کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې وکړي. د دې ناستې برخوال دا مني چې د روسیې حکومت د دغې ناستې په پلانولو کې اساسي رول لري، خو ټینګار کوي چې د مسکو ناسته د سولې د هڅو یوه برخه ده څو طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. به هیچ صورت این مذاکرات به ضد کدام جهت نیست، نه این هدفش تضعیف نظام است و نه هم تضعیف حرکت صلحی که آقای خلیلزاد برای انداخته، بلکه تاکید بر این است که این مذاکرات باید مکمل تلاش‌هایی باشه که آقای خلیلزاد برای تأمین صلح در افغانستان برای انداخته. په دغه ناسته کې کابو اویا تنه ګډون کوي او تر ډیره به آزاد بحثونه وي. د ناستې ته هر برخوال له یو لړ پیغامونو سره ورځي. طالبان ته زما پیغام دا ده چې دا ځل به ډیر په لوړه کچه افغان سیاستوال چې په 19 کلونو کې دلته پاتې سوي دي په لوړو چوکیو باندې چې طالبان او همدغه کسان د خبرو په وخت باندې نرمش وښیي، یو بل وزغمي، انعطاف وکړي تر څو د افغانستان حل لاره پیدا کړي او د قدرت حرص هیڅ طرف ونه کړي. په دې ناسته کې درې میرمنې هم ګډون کوي او دا به لومړی ځل وي چې د هېواد میرمنې په مستقیمه توګه خپل پیغامونه طالبانو ته رسوي. من میخوایم بگم زن خواهر و مادر شمای طالبان هم قربانی بوده. در این سو من یک زن عادی، یک مادری که بچه از او یا همسر از او مثلا پلیس بوده، نظامی بوده، او هم قربانی بوده. در نهایت ما زنان بزرگترین قربانی این جنگ بودیم. ما دیگه نمیخوایم قربانی باشیم. افغان حکومت په دې باور دی چې د مسکو ناسته د افغانستان د سولې پیچلې غوټه نشي پرانستلی. نشست مسکو در تضاد با نشست‌های دوحه که طالبان با نماینده ویژه امریکا دکتر زلمه خلیلزاد نشست کرده بودند میباشه، به خاطری که دکتر زلمه خلیلزاد حداقل یک راهبردهی با حکومت افغانستان داره، ولی در نشست مسکو هیچ حکومت دخیل نمیباشه و هیچ حکومت از حکومت دعوت به عمل نامده و هیچ برنامه‌ای نیست که پس دوباره کسایی که برگشت میکنن از نشست مسکو بیاین با حکومت کابل با حکومت افغانستان مشوره کنن. ټاکل شوې د مسکو ناسته 2 ورځې دوام وکړي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي په ناسته کې به د عباس ستانکزي په مشرۍ د دې ډلې 10 کسیز پلاوی ګډون وکړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو څارګرو ځواکونو پر پاتې کولو ټینګار کړی. ډانلډ ټرمپ وایي امریکایي ځواکونو طالبان ځپلي دي او اوس دا ډله له جګړې ستړې شوې. ټرمپ له سی بي اس امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د امریکا د جګړې په غځېدو خوښ نه دی او وایي اوس نو د سولې وخت را رسېدلی. ټرمپ زیاته کړې وبلېدل شي چې طالبان څه کوي. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. ډانلډ ټرمپ د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وایي واشنګټن کولی شي په افغانستان کې تر ډیره پر استخباراتي چارو تکیه وکړي. زه به هلته استخبارات وساتم، واقعي استخبارات، او که مې ولیدل چې ترهګرو مرکزونه جوړیږي زه به یې په اړه اقدام وکړم. ښاغلی ټرمپ زیاتوي امریکا له طالبانو سره د خبرو په حال کې ده ځکه د نوموړي په وینا طالبانو په ګډون ټول په افغانستان کې له اوږدې جګړې ستومانه شوي دي. 19 کاله هلته وو، موږ جدي مبارزه کوو له پخوا په جدي توګه. فکر کوم طالبان هم ستومانه شوي، فکر کوم ټول ستومانه شوي دي.
اخو د پاکستان د خلکو ګوند مشر په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې د هیواد د حکومت پر رول ټینګار کوي. د سولې بهیر باید د افغانانو په مالکیت وي. په اوسني وخت کې په دې بهیر کې د افغان حکومت رول لږ دی او باید د مشرۍ رول ولري. افغان حکومت هم ټینګار کوي تر هغه چې طالبان له کابل سره خبرو ته حاضر نشي له دې ډلې سره به د موافقې د لاسلیک زمینه برابر نشي. له بدخشان ولسی جرګې ټاکنده نوماند اسلام یفتلي د ټاکنیزو کمیسیونونو مرستیالان په فساد تورن کړل. یفتلي د ټلیفوني پیغامونو په ښودلو سره ادعا کوي چې د لومړنیو پایلو له اعلان نه وروسته او د رایو بیا شمیرنې په وروستیو کې د ټاکنیزو کمیسیونونو مرستیالانو ورته د بري پیغامونه استولي. یفتلي وایي د ټاکنیزو کمیسیونونو 2 کمیشنرانو ترې پیسې وغوښتې خو چې د پیسو غوښتنه یې رد کړه نو دی هم ناکام اعلان کړ. خو ټاکنیز کمیسیونونه وایي خپله یفتلي د بدخشان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مشر په همکارۍ درغلي کړې. مبارک مرد مبارز و جوان شجاع، خداوند توان و توفیق خدمت برایتان عنایت فرماید. د بدخشان ولایت معترض نوماند اسلام یفتلي ادعا لري چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون 2 غړو حمیره حقمل او معزله دولتي د ټلیفوني پیغامونو په ورلیږلو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د بریالي کېدو له امله هغه ته مبارکي ویلي، خو د بریالیو نوماندانو په نوملړ کې نوم نشته. ما یعنی خوب دنبال کردیم تا جای اینا رو نماندیم، هر چی جنایت کردن ما ایسا چی مقابل اما حال رفتن مکمل نتیجه نهایی را ملغا قرار دادن بجاش نتیجه ابتدایی را اعلان کردن. حالا ما کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات اردش ظلم کرده، اینا امیر کی باشه پرسانش بکنه. سلامت باشین برادر عزیز. درست است، ان شاء الله فردا شب بین ساعت 9 و 10 شب میبینیم. تشکر، بخیر. ښاغلی یفتلي یو غږیز پیغام چې د ټاکنو کمیسیون د یوه کمیشنر حفیظ الله هاشمي یې بولي له ځان سره لري او ادعا کوي چې له هغه یې پیسې غوښتې تر څو یې بریالی اعلان کړي. اتهام است، بی بنیاد میگه و اگر تو کدام چیز داشته باشه برای ارگان عدلی و قضایی ما حاضر هستیم که برون پاسخ بدیم. فایزم مرا گفت که کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات یک مقدار مصرف داره. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون کمیشنر عبدالبصیر فایز چې هغه هم د ښاغلي یفتلي لخوا له نوموړي د پیسو په غوښتلو تورن خبرو ته حاضر نشوم، خو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مرستیاله یفتلي ته د ټلیفوني پیغام لیږل تاییدوي او زیاتوي په وروستي وخت کې پوه شول چې ښاغلي یفتلي په ټاکنو کې د ځان په ګټه درغلي کړې ده. دستخورد و دستبرد که صورت گرفته در نتایج بوده و عاملین از او هم خوشبختانه که شناسایی شد. تا یک حد ما تشخیص دادیم که امو وظیفه خود کمیسیون شکایات است که او 2 کمیشنر کمیسیون ولایتی ولایت بدخشان امرای عامر دارالانشایشان بوده. اونا را ما امروز به رسما به سارانوالی معرفی کردیم. خود بدخشان د ټاکنیزو شکایتونو د سیمه ییز دفتر رئیس په دې اړه داسې وایي: هر به اصطلاح خرابی که شده در دفتر مرکزی شده و یا به این شکل میخواین که به اصطلاح خرابی خود سر دفتر ولایتی پاک کنن. ما جوابگوی تمام اسنادی که از دفتر ولایتی به کمیسیون مرکزی انتقال داده شده ما جوابگوی از او هستم. اوس ښاغلی یفتلي له عدلي او قضایي ادارو غواړي د هغه د دوسیې د څېړلو لپاره پلاوی وګماري. 8 ورځې مخکې چې بلخ کې پولیسو د افغان ترک ښوونځیو 6 تنه ښوونکي نیولي وو، اوس یې خوشي کړي او کابل ته راغلي دي. دا ښوونکي وایي لا تر اوسه د افغان حکومت چارواکو ورته نه دي ویلي چې پولیسو ولې دوی نیولي وو. له دې ښوونکو یو په بلخ کې د افغان ترک ښوونځیو مدیر دی، وایي پولیس پرته له کوم حکم ښوونځي او شپغالي یا لیله باندې ورتوی شوي وو. د افغان ترک ښوونځیو مرستیال بیا د حکومت دا کار قانون سره ټکر کې بولي. مصطفی الیار په افغان ترک ښوونځي کې د تدریس او مدیریت 14 کلنه تجربه لري او 14 کاله کېږي چې په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اوسېږي. هغه وایي نوموړی ښوونکی دی او د بلخ د پولیسو په بند کې له 8 ورځو تېرولو سره سره د ځان او 5 نورو ترکي ښوونکو د نیول کېدو په لامل نه پوهېږي. فقط ما چرا نگاه شدم اونجا، ما چرا اونجا بودیم به ما گفته نشد. تنها گفتن که ما باید همونطور چیز اینجا نگاه کنیم که امر قسم است و امر که آمد ما شما را اعلام میکنیم. امر قدر گفته میتونیم که گپ امر قسم شد. جمال له شپږو ترکي ښوونکو څخه و چې 8 ورځې د بلخ د امنیتي ځواکونو په بند کې وو. هغه وایي نوموړی له 22 ترکي ځوانانو څخه دی چې د لومړي ځل لپاره یې په کابل پوهنتون کې زده کړې کړې او وروسته د بلخ ولایت په افغان ترک ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کاوه. جمال وایي هغه غواړي په افغان ترک ښوونځي کې تدریس ته دوام ورکړي، خو اوسنی مدیریت دوی نه غواړي. بعد از همیشه مدیریت تاخیر کردن. اگر ما
میخواهیم، فقط اونا ما را نمیخواین اونجا کار کنیم. د افغان ترک ښوونځیو مرستیال وایي د دوی ښوونکي اوس آزاد دي او د ځان په اړه هره پرېکړه کولی شي. تقاضا داریم که موضوع تحت بررسی حقوقی قرار بگیره و محاکم به این قضیه رسیدگی بکنه و بعد از فیصله نهایی محکمه ذی‌صلاح و یا محاکم ذی‌صلاح سرنوشت از این مؤسسه تعیین شود. فعلا تصمیمی که گرفته شده یک تصمیم اداری هست، قانون ستیزانه هست، خلاف همه موازین حقوقی داخلی و بین المللی هست و ما این یک تصمیم غیر عادلانه میدانیم. افغان ترک د افغانستان په 6 ولایتونو کې 14 ښوونځي لري او په تیرو 2 کلونو کې په 3 ولایتونو کې د افغان ترک د 6 ښوونځیو مدیریت د ترکیې د معارف بنسټ ته وسپارل شو. په داسې حال کې چې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت دا کار له کورنیو او بهرنیو قوانینو سره په ټکر کې بولي. او تر لږ ځنډ وروسته د خبري ساعت دوام. بیا هم ښه راغلاست. په کابل او ځینو ولایتونو کې په سلګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه غړي ارمان لوني غیابي جنازه وکړه. ځینو هیوادوالو کابل کې یوه راټولیدنه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ شعارونه ورکول. ارمان لونی د پاکستان د ژغورنې غورځنګ د مشرتابه له غړو و. د دې غورځنګ غړي ادعا کوي چې ارمان د شنبې په ماښام بلوچستان کې پاکستاني پولیسو وژلی دی. په کابل کې یو شمېر کسان په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مشر ارمان لوني لپاره عدالت غوښتنه کوي او د نوموړي لپاره یې غایبانه د جنازې لمونځ ادا کړ. پنجاب او آیسای به یو معلوم د افغان دښمنۍ ادرس ده او دوی به یو زموږ ارمانونه د منځه وړي. پر کابل سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلکو د ارمان لوني لپاره د جنازې غایبانه لمونځ وکړ. دوی د ارمان لوني د ترور په غبرګون کې له دغه غورځنګ د ملاتړ شعارونه ورکړل. پاکستان کې یو اداره او یو سیستم له 40 کالونو لګیا ده چې د پښتون وژنې پروګرامونه په مختلفو طرحو باندې ډیزاینوي. نړیواله ټولنه په دې برخه کې تر اوسه هیڅ نه دي کړي، نه یوازې چې د پښتون ژغورنې په برخه کې بلکې د لوی افغانستان په برخه کې دوی هیڅ نه دي کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ارمان لونی د شنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت په لورلایي سیمه کې ووژل شو. نوموړي له خپلې خور سره د دې غورځنګ په اعتراضونو کې ګډون کاوه. د غورځنګ غړو ویلي پولیس د سیاسي فعال د قتل مسؤل بلل کېږي، خو د پاکستان حکومت د نوموړي په وژلو کې لاس لرل رد کړي دي. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. یو شمېر مېرمنې د سولې خبرو کې د ښځو لاسته راوړنو ته په نه پاملرنې اندېښنه لري او وایي چې سیاستوال دې په ولسواکۍ لوبه نه کوي. ځینې مېرمنې وایي د سولې خبرو کې د ښځو ته ونډه ورکړل شي. سعدیه د طالبانو له واکمنۍ وروسته لومړۍ نجلۍ وه چې ښوونځي ته لاړه او وروسته یې ورزش ته مخه کړه. هغه له 9 کلنۍ سوک وهنه کوي او اوس د 2020 کال په اولمپیک سیالیو کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. خو اندېښنه لري چې په هېواد کې سیاسي بدلونونه د هغې د دې هیلې خنډ نشي. اوضاع افغانستان واقعا نگران کننده است. بر خودم خصوصا که قدر هدفهای زیاد دارم و قدر زندگی ما وقت ما تمامش دادیم به ورزش فقط به خاطر از اینکه بتانیم بر افغانستان یک کار کنیم و بیرق افغانستان در بین دیگه کشورها به اهتزاز در بیاریم. گاهی وقتا نگرانی ما است که ما زحمت کشیدیم یک روز اوضاع نامعلوم افغانستان که خدا نخواسته اگه دوباره در افغانستان جنگ شود ما چی کنیم؟ قدر زحمت ما کجا میره؟ نه تنها ما بلکه جوانای خیلی زیاد هستند، دخترها و بچهای زیاد هستند که در تمام عرصه ها بسیار زحمت کشیدن. فکر کنید که یک خانه را آباد کنیم و داخل او دوباره ویران شود. د ښځو د حقونو فعال او د ولسمشرۍ د چارو اداري مرستیاله منیره یوسفزاده هم د تیرو 12 کلونو د لاسته راوړنو له منځه تلو په اړه اندېښنه لري او دا اندېښنې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره هم په یوه لیک کې شریکې کړي دي.
من با آقای خلیلزاد گوشزد کردم که اونها با توجه به کتاب فرستادهشان نیم افغان و نیم امریکایی هستند و امید ای را داشتم که اونها همانطور که بر اساس سیاست‌های ایالات متحده آمریکا می‌خواهد صلح به افغانستان بیاره، مردم افغانستان و همون آرزوهای مردم افغانستان هم در نظر بگیرن. لابل خو یو شمېر مېرمنې په دې ځای کې راټولې شوي او د سولې د خبرو په اړه خپل نظریات او اندېښنې مطرح کوي. در طرف دیگه میز مذاکره گروه‌های مجاهدین هستند که متاسفانه سیاست اونا هم چندان متفاوت از سیاست طالبان نیست و گذشته از اونا هم نه روشن‌تر از گذشته طالبان نیست، کارکردهای از اونا بهتر از طالبان نیست. پس بنابراین نگرانی ما است که اونایی که رفتن از ما نمایندگی میکنن اونا کسایی هستند که مسبب بدبختی افغانستان هستند و حتی مسبب آمدن طالبان و داعش هستند. ملغا ساختن نیروهای امنیتی فقط میتواند مخالفین ثبات افغانستان را راضی سازد و یک اشتباه محض و جبران ناپذیر است و نباید بگذاریم که همانطوری که توسط نواز شریف صدر اعظم وقت پاکستان این عمل را یکی از دستاوردهای تاریخی پاکستان خواند دوباره تکرار گردد. دا مېرمنې وایي د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه باید په سیاسي ګوندونو پورې محدوده نشي او باید په خبرو کې ښځو ته واقعي ونډه ورکړل شي. او یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. د خبرونو دوام د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د 2014 کال د موندنو پر بنسټ افغانستان کې د نه لیږدېدونکو ناروغیو له کبله د مړه شویو په شمېر کې 6 سلنه د سرطان ناروغۍ له کبله دي. په همدې حال کې د هیواد د روغتیا برخې مسؤلین وایي د سرطان په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر هیښوونکی دی، خو هغوی چې د سرطان ناروغي لري وایي دا ناروغي د درملنې وړ ده. د قانون وزارت سرپرسته نرګس نهان له سرطاني ناروغیو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې له امله جوړو شویو مراسمو کې په دې ناروغۍ د نوموړي د اخته کېدو خبره کوي. حدوداً 5 دکتر در 5 شفاخانه مختلف رفتم دیدم و نظریاتشون گرفتم که اونا چی میگن و بعدا بالاخره ذهن نابودی شدم و باید به طرف تداوی برم. باز اون بود که عملیات خود کردم در هندستان و موقعی که بود اونا کشیدن. لا بلخوا د هیواد روغتیایي مسؤلین په داسې حال کې چې په سرطاني ناروغۍ د اخته شویو ناروغانو شمېر د اندېښنې وړ بولي وایي یو شمېر دا ناروغۍ د درملنې وړ دي. تداوی و تشخیص مقدم سرطان 3 مرحله دارد. آگاهیدهی و معلومات است، ارزیابی کلینیکی و تشخیص و استیجینگش است و بالاخره دسترسی و خدمات مکمل سرطان. د تنباکو کارول، ککړه هوا او چاپیریال، د درملنې مرکزونو او عامه پوهاوي نشتوالی په سرطاني ناروغیو د خلکو د اخته کېدو لاملونه بلل کېږي. فقر اساساً مادر تمام امراض است. متاسفانه تنها سرطان نه بلکه امراض دیگه که علتش فقر است. یکی از اون امراض مادر توبرکلوز است که بیشتر از سرطان مردم افغانستان را کام مرگ میبرند. سربیره پر دې مو کور په کور کمپاینونه هم درلودل او هغه مواد تبلیغاتي چې د روغتیايي وزارت لخوا جوړ شوي وو بروشورونه هغه ما هم توضیح کړل. د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کال کې 6.9 میلیونه کسان د دغې ناروغۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ نه بېځایه شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې بېځایه شویو زیات شمېر د بدخشان یوې بلې بهارک ولسوالۍ ته کډه شوي دي او وایي سرپناه نه لري او د هوا سړښت یې ژوند لا پسې ګران کړی دی. د وردوج ولسوالۍ د تیرو 4 کالو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده او د همدې سیمې شاوخوا 1000 کورنۍ خپلې مینې پرېښي دي او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د وردوج بېځایه شوي دولت د مرستې په تمه د طالبانو له لوري د وردوج ولسوالۍ له بشپړ سقوط وروسته په دې ولسوالۍ کې نږدې 1000 کورنیو خپل کورونه پرېښي دي او بهارک ولسوالۍ ته تللي دي. اوس دا بېځایه شوي وایي تر اوسه یې د حکومت له لوري داسې مرستې نه دي ترلاسه کړي چې د لنډ وخت لپاره د دوی ستونزې هوارې شي. د دوی په خبره په بد وضعیت کې دي. های وقتی که وردوج سقوط کرده است ما در نمیجا هستیم، اینی 3-4 فامیل هستیم. مادرم مریض است دیگه، اینی خوارکا بیادرام، اینی حتی دخترک خودم مریض است، پیسه دواوی چی را نداریم. نه کور بروش نمی غیر نمی مریضی و خردن و ایزم نه و نمی خاص خور بازو با تکلیف و
نتریاسیم دیگه چیزی کار غریب پیدا نمیشه. دیگه زندگی نداریم، مال گوی نداریم بفروشیم و غیر دستمون غیر خدا. د جګړو له امله دغه بېځایه شوي وایي په یوه کور کې درې کورنۍ ژوند کوي او ان ډېری شپې وږي ویده کېږي. تا 4 سال می شود که آواره هستیم، دیگر کمک و هیچ چیزی به ما نیست. ما برق نداریم یا نداریم دیگر. اقتصاد زندگی را بسیار به حد اندازه ضعیف است. دیگر در خانه من در ولسوالی وردوش است، در اون خارجی ها در خانه ما میشینه، ازبکا و قزاقا و مردم ها. نداریم برق نداریم، ما وضعیت زندگی ما که چیزی نداریم. خودمون ماجر هستیم، 4 سال است ما ماجر هستیم. خانه من امریکایی ها میشینن، هیچ چیزی نداریم، هیچ زندگی نداریم. مردم ما غیر یک سنگشکنی داره، دیگه هیچ وظیفه نداره. اخوا د وردوج ولسوال چې له 3 کلونو راهیسې په بهرک ولسوالۍ کې د خبرداري ورکوي چې د وردوج بېځایه شوي په سږني ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. شما بهتر معلومه که خیلی آوارگی یک مصیبت است، اما وقتی که با مصیبت آوارگی فصل سرما میرسه مشکلات چند میشه. به این خاطر مهاجرین ما در حالت فوق العاده رقتبار در فصل زمستان در اولای کرایی در اولای مخروبه سر میبرن. بلخوا د بدخشان ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د دغو بېځایه شویو لپاره مرستې راټولې کړي. مهاجرین هزار جایی که میان بنا دلایل مختلف بیجا میشن، اونا حق دارن که برشان کمک صورت بگیره و برای نهادهای مربوطه دولتی و مؤسسات ملی و المللی همیشه تاکید ما است که برای همه بیجا شده و کمکاشون برسونن. اما اونا شما بهتر میفهمید پروسیجر خاص خود دارن، اونا اول میرن سروی میکنن، شناسایی میکنن، بعد کمکا رو میرسونن. په بدخشان کې یوازې د وردوج او یمګان ولسوالیو اوسیدونکي نه دي چې د سرسیوري له نشتوالي سره مخ دي، بلکې په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د 8مې او 9مې ناحیې اوسیدونکو د ناامنیو او ګواښونو د زیاتېدو له امله خپل کورونه پرېښي دي او د فیض آباد ښار په بېلابېلو برخو کې د مرستو په تمه دي. د مسکو غونډې ځینې ګډونوال وایي دا غونډه د افغانستان د نظام د کمزوري کولو لپاره نه ده او په حقیقت کې د زلمي خلیلزاد د هڅو دوام دی. د مسکو د غونډې ګډونوال وایي د دې غونډې اجنډا مشخصه نه ده او تر ډیره به هڅه وشي چې طالبان پوه کړی شي چې د سولې خبرو کې دی د وروستیو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي. ټاکل شوې دا غونډه سبا په مسکو کې جوړه شي. په دې اړه هم د نورو خبرو لپاره د سیاسي چارو شنونکي محمد حسن حقیار ته بلنه وکړي. حقیار صاحب ډېر ښه راوړاست، ته ماښام بخیر. من روژنده پیل به دې وکړو چې ستاسې معلومات د مسکو له غونډې څه دي چې څه باندې به پکې خبرې کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مسکو د ناستې ظاهري اجنډا د بین الافغاني تفاهم د افغانستان د روان بحران نه د وتو په خطر باندې د افغانانو ترمنځ تماس او د نظر تبادله د بل سره د ستونزو شریکېده، د اندېښنو اورېده او د دواړو اړخونو د نظر جاج مهم ظاهرا په دغه موضوعګانو باندې بحث سره کېږي. تاسو ویل دواړو اړخونو د نظر جاج، یعنې دواړه اړخونه کوم مهم اړخ خو د افغانستان دولت دی هغوی پکې نشته؟ مهم اړخ د موضوع یو مهم اړخ طالبان دي. طالبان په دې خبرو په دې مذاکراتو کې شته او بل دوهم اړخ مهم اړخ چې ده هغه دغه سیاستمداران د افغانستان چې په دې ناسته کې ګډون کوي ورغلي دي. دا زه په پوره اطمینان سره چې د موجوده حکومت نه د دوی قوت او زور ډېر ده، دا عادي کسان نه دي. وبخښئ حقیار صاحب، فکر کوئ چې دغه استازي چې ورځي د بېلابېلو احزابو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د بېلابېلو احزابو مشران او ځینې استازي چې ورځي، فکر کوئ دوی د افغانستان د حکومت استازیتوب کولی شي؟ دوی نه د حکومت په استازیتوب ورځي نه دا دعوه هغه ځای چې دوی لري یا هغه ځایګی چې د افغانستان د حکومت دی، دوی کولی شي دا تشه پوره کړي په دې غونډه کې؟ هغه زور او هغه ځواک او هغه نفوذ او نفوذ چې دغه کسانو سره شته دی د موجوده حکومت د چارواکو سره د شک پرته نشته. ځکه چې په دغه کسان چې په دې خبرو کې ګډون کوي که د حکومت یا د افغانستان د دغه نظام ټول پوتنشیال یا زور
په 15 برخه کې نو د بشک پرته څلور برخې په دې ناستې کې ګډون لري. یو برخه چې حکومت هغه پکې نشته ده، ځکه ګوري د نمونې په توګه پخوانی جمهوریت حامد کرزی په دې ناسته کې موجود او هغه عادي سړی نه دی، هغه د نفوذ خاوند ده. اتمر د یو ډېر قوي جریان نمایندګي اوس کوي، هغه پکې شته. حکمتیار د یو ډېر قوي جریان نمایندګي کوي، هغه پکې شته. همدارنګه حاجي سیدین محمد، دارنګه د پخوانی د طالبانو د ځینې چارواکي متوکل ضعیف دا عادي کسان نه دي. تر څنګ د پخوانی جمهوریت حامد کرزي د ټیم ډېر قوي کسان په دې کې شته. نور تشپتو په شاخه کې داسې کسان پکې شته چې هغه د افغانستان په قضایو کې مطرح څیرې دي. اسماعیل خان غوندې شخصیت، د وساطا غوندې شخصیت، د غوندې د قدرت جزیرې دي، د محقق غوندې شخصیت، د غوندې قدرت جزیرې دي. نو کوم وخت چې دوی غوند په دې کنفرانس په دې ناستې کې ګډون کوي، د شک پرته دا که د افغانستان د مستقیمه نمایندګي نه ده، نو دا دعوه هم څوک نشي کولی چې دوی د هیچا نمایندګانې دي. د هر تر شا په دې ونس کې نفوذ ده، مینه ده. دقیقا په نفوذ شک نشته، طبعا نفوذ لري هر څوک، او طبعا ځینې خاص پلویان به لري هر یو کس چې د غونډې ته ورغلی دی. خو فکر نه کوي هغه رسمي خبرې چې باید د افغانستان له دولت سره وشي او هغه رسمي یو تفاهم ته یا یو توافق ته چې سره رسېږي، هغه د افغانستان دولت دی او طالبان لا هم نه غواړي چې د افغانستان د حکومت له اساس سره کینی. نو فکر کوي چې دغسې ناستې به یوه نتیجه ورکړي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې؟ دغه ناسته دغه رسمي ناسته نه ده، دا ناسته د بین الافغاني تفاهم یا د بین الافغاني ډیالوګ دپاره زمینه سازي ده. او دا ناسته د حکومتونو ترمنځ نه ده چې حتما د افغانستان حکومت پکې وي. دا ناسته د سیاسي ډلو د سیاسي جریاناتو ترمنځ ده. طالبان په دې ناسته کې د حکومت په توګه ګډون نه کوي، د امارت په نوم نه راځي، هغوی د سیاسي او نظامي جریان په توګه د ناسته کې ګډون کوي. او دا نور کسان د سیاسي احزابو مشرانو با نفوذه څیرې دي. نو کوم وخت چې وضعیت په دا رنګه ده، دا کسان چې د دې ځنې ورځي، دا هر یو د اوسني نظام تر چارواکو افغانستان ډېر پېژني، د افغانستان ظروف او د افغانستان شرایط ډېر ورمعلوم دي، د افغانستان اړتیاوې، د افغانستان لومړیتوبونه او د روانې غمیزې په عمق باندې د موجوده چارواکو نه ډېر خبر دي. نو دا د دوی کسانو نو ورتګ دا بې تاثیره نه ده، دا مفید ده. دا توقع هم باید ونه کړو چې دا یوازینۍ دا وروستۍ او لومړۍ ناسته ده. دا ناسته به دوام ولري، دا ناسته به په آینده کې هم کېږي. کېدای شي په داسې یو میکانیزم باندې یا په همدې ناسته کې بحث وشي چې په آینده ناسته کې به د حکومت کسان هم یا په رسمي توګه یا په غیر رسمي توګه په دې ناستو کې ګډون وکړي، د حکومت دپاره هم د ګډون چانس برابر شي. ځکه چې دا کسان د همدې حکومت اکثره د دې حکومت مامورین وو یا د دې حکومت مرتبط چارواکي وو، د دې نظام جوړونکي دي. اوس کرزی د دې نظام مؤسس ګڼل کېږي، هغه په دې ناسته کې شته. اتمر د دغه اوسني نظام مشارک ګڼل کېږي، هغه پکې شته ده. همدارنګه د نور نومونه مې چې درته واخیست تکرار به مناسب نه وي. دقیقا. خو فکر کوئ چې هغه څه چې د افغانستان د خلکو او د ولس تمه ده په دې غونډه کې به مطرح شي، دا کسان لخوا چې ورغلي دي؟ ګورئ، د افغانستان د بحران د خاتمې دپاره په افغانستان کې د سولې او د تفاهم د ټینګښت په خاطر هر ګام هغه د ستاینې وړ ده، که کوچنی وي او که ستر وي، که ډېر اغېزمن وي که کم اغېزمن وي، دا د ستاینې وړ ده. او بیا دا خو د افغانستان په د تېرې څلوېښت غمیزې په تاریخ کې لومړی وار ده یا لومړی چانس ده چې مقابل اړخونه جنګېدونکي اړخونه سره د ټوپک د داشکي او د توپ او د B52 په ځای باندې په منطق باندې سره ګډېږي، د میز تر شا سره کینی، خبرې کوي، تفاهم کوي، په دوستانه فضا کې د عقل او د انصاف د تقاضا په رڼا کې تصامیم نیسي. نو دا ګام د افغانستان لپاره مهم ده. دا هسې داسې هم نه دي چې دا د ورځي څو کسان د دې خبرې د درش په دې پټن کې کوي. په دې کې ډېرې مهمې څیرې دي، تصمیم نیونکې څیرې دي، باخبره څیرې دي، بانفوذه څیرې دي. او دا تاسو وایئ تصمیم نیونکي، یعنې دوی کولی شي چې حداقل په ځینو مواردو کې سره یو توافق ته ورسېږي، په داسې حال کې د افغانستان د حکومت استازي پکې نشته؟ طبعا ګورئ،
یو خود د افغانستان د بحران اصلي دوه اړخونه دي چې طالبان او د افغانستان دولت او امریکا هم ورسره خبرې روانې دي طالبان سره ممکن یو توافق سره ورسیږي خو بیا هم خبره د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ به راځي دوی به سره میز ته کیني چې یو بل قانع کړي او توافق سره ورسیږي خو دا کسان خو د حکومت نه دي چې دوی وستلي د تصمیم معنا دا نه ده چې دوی به ورځي او په مسکو کې به د افغانستان د بحران د نفت نظریه پر په دې غونډو ستونزو باندې خبرې کوي غونډو به ته به نتیجې ته رسېږي تصمیم به نیسي طبعا د اجنډا دپاره تصمیم نیوی شي په ځینو پرېکړو په ځینو مواردو باندې پرېکړې کوی شي د آینده ناستو دپاره زمینې برابروی شي په آینده ناستو باندې تصمیم نیوی شي په ځینو مواردو کې د مواقف یا دریځونه سره رانږدې کوی شي او مهمه دا ده چې د جنګ اړخونه خو دا دي که بین الافغاني تفاهم یو چې دا ده خو بین الافغاني تفاهم کې خو هغه اړخونه سره کېدي چې جنګېږي اوس اشرف غني د طالبانو سره ډېر جنګ کړی دی د مثال په توګه که عطا محمد نور که استاد محقق که اسماعیل خان هغه ورسره د جنګ مخینده خو د هغه ورسره ده د جنګ مخینده خو د دوستم د طالبانو سره ده اوس خو په دغه نظام کې خو د اشرف غني نه د کرزي په افغانستان کې ډېر حکومت کړی ده د اشرف غني په نسبت د کرزي په وخت ډېر طالبان مړه شوي دي نو دا ناس خو د دښمن سره کېږي د دوست سره خو نه کېږي سره د دې چې د اشرف غني حکومت د طالبانو دوست نه ده خو د طالبانو ځینې نظریات دي ځینې پیشنهادات دي هغوی وړومبی خو دا و چې دا ناسته بین الافغاني ده اما رسمي نه ده د حکومتونو ترمنځ نه ده دویم دا ده چې هغوی چې که موږ د افغان حکومت سره کینو مخامخ خبرو ته کینو ورسره نو دا خو پرېږده چې د حکومت د موږ په ضد باندې څومره حرکتونه کړي دي څومره مړه کړي بمبار کړي د موږ په ضد باندې امریکایانو ته تړونونه ورکړي دي راوستي دي دې کیسې دي تر څنګه خو به دا هم پوهېږي چې دې تر دې کېنم خو دا په رسمیت پېژنم زه مشروعیت ورکوم ورته بیا چې د په رسمیت وپېژنم مشروعیت ورکوم معنا دا چې د دوی په ضد باندې د موږ مقاومت د بغاوت نه کور مودان ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی محمد حسن عقیه هرکله راشي بخیر اوسئ او درنو لیدونکو یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو بیا هم ښه راغلاست د بلخ چمتال او چاربولک ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي د ولید 4 په نوم پوځي عملیاتو کې د دوی په سیمو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي سیمهوال ادعا کوي چې د دغو 2 ولسوالیو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي د سیمې خلک پر دولتي ځواکونو غږ کوي چې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوی دې وکړي خو د پوځ چارواکي بیا دا ادعاوې بې بنسټه بولي د معترضان د بلخ په ولایت شورا کې راټول شوي دي او وایي په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د ملي اردو د ولید 4 په عملیاتو کې ولسي خلکو ته زیان رسیدلی دی اعتماد کامل میگیم که تلفات وجود داشته هست و مردم هم خیلی زیاد از این وضعیت به تنگ آمده است کل عملیات خلاصیگی نو برتا طالبان که سهار عملیات خلاصیگی نو مازدیگر طالبان په سیمو کې واکمن وي که مازدیگر خلاصیگی نو بیا هم سهار طالبان په سیمو کې واکمن وي د بلخ د ولایت شورا مرستیال هم وایي د نښتو له ځایه دوی ته د رسېدلو رپوټونو له مخې په ولید 4 عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده از تلفات غیر نظامی ها ما آمار دقیق به دسترس نداریم اما شکایت هایی که در شورای ولایتی وجود داشت 2 از امی بمب هایی که از متاسفانه از جانب حکومت پرتاب شده بود بالای خانه های مسکونی فرود آمده بود د عملیاتو پر مهال باید د ملکي وګړو ژوند ته ډیره پاملرنه وکړي په یادو ولسوالیو کې د ملکیانو کورونه د خپلو شومو ډیسي توپونو هدف نه ګرځوي د محلي پولیسو پر ځای د اردو سیمې ته ولیږي نور محمد د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د میشخور کلي اوسیدونکی دی دی وایي په چاربولک ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ولسي خلکو ته زیان رسېدلی دی په چاربولک ولسوالۍ کې کوم عملیات سي هغه د پټو سترګو عملیات دي ړانده عملیات دي که تیاری راځي د خلکو اته اولادونه چې د مور په نس کې دي هغه ضایع سوي دي په دې لړ کې د 200 هم شاهین قلي اردو بیان وایي د بلخ په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د ولید 4 عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې من اساسا این ادعا را رد میکنم چنین چیزی وجود نداره نیروهای امنیتی در هیچ جایی باعث زیان و ضرر مردم نشده عملیات های نیروهای امنیتی بر اساس تقاضاهای مردم در هر جا صورت گرفته ولسوالی های چمتال و چاربولک
هم از این قاعده مستثنا نیستند. نیروهای امنیتی که در اوج عملیات را اندازی کرده بر اساس تقاضاهای مردم بوده و گذشته از این هیچ گونه گزارشی در رابطه به این که مردم از عملیات‌های نیروهای امنیتی زیانمند شده یا به اصطلاح به توسط حملات هوایی خانه‌ها یا جاهایی که مردم زندگی میکنند در او ضرر رسیده باشه چنین گزارش وجود نداره. د ولید څلور د عملیات 2 اونۍ وړاندې تر هغه وروسته پیل شول چې طالبانو د بلخ جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې د بلخ ولایت د چاربولک او چنتال ولسوالیو په ځینو برخو کې پر څو پوستو بریدونه وکړل. ویل کېږي چې د عملیات په چنتال او چاربولک ولسوالیو کې د طالبانو تر بشپړ له منځه تلو پورې دوام ولري. او لنړۍ دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په عراق کې به ځینې امریکایي سرتیري پاتې شي او د دې لپاره چې پر ایران څار ولري. ټرمپ وایي امریکا پر ایران د برید نیت نه لري خو غواړي پر دغه هیواد څار وساتي. په همدې حال کې د عراق ولسمشر وایي ټرمپ پر ایران څارنې لپاره له بغداد نه اجازه نه ده اخیستې او امریکا باید د سرتیرو شمیر او د شتون څرنګوالی د عراق له حکومت سره شریک کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له سی بي اس شبکې سره په مرکه کې وایي په عراق کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د دوام یو لامل پر ایران څارنه ده. موږ په عراق کې د یوې کلکې اډې په جوړولو ډېرې پیسې لګولې دي. هغه ساتو. یو لامل چې غواړو دا اډه وساتو دا دی چې غواړو پر ایران څارنه ولرو ځکه ایران یو واقعي مشکل دی. ټرمپ وایي د ایران په هکله د امریکا د استخباراتي ادارو له ټولو ارزونو سره موافق نه دی. ایران یو شر اچوونکی هیواد دی چې ډېر خلک وژني. خو د عراق ولسمشر برهم صالح د ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې وایي ډانلډ ټرمپ په عراق کې له خپلې اډې پر ایران د څارنې لپاره له موږ څخه اجازه نه ده اخیستې. د خپلو ستونزو بار د نورو پر اوږو مه اچوئ. امریکا یو لوی قدرت دی خو د خپل سیاست لومړیتوبونه تعقیب کړئ. په دې ځای کې موږ ژوند کوو. د عراق اساسي ګټه دا ده چې له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. له ایران سره د ډانلډ ټرمپ یو اختلاف د دغه هیواد اټومي پروګرام دی. ایران چې وایي د دې پروګرام په اړه له امریکا سره خبرې نه کوي 2 ورځې مخکې د منځني واټن ویشتونکي نوي توغندي د ازمویلو خبر ورکړ. جاپان کې بیا د واورې فستیوال جوړ شوی دی. فستیوال کې بیلابیل تندیسونه له شاوخوا 200 کسانو لخوا جوړ شوي او شاوخوا 2 میلیونه کسان د فستیوال ته ورغلي وو. استرالیا کې بېساري ورښتونو او د اوبو د یو بند خوشي کېدو له کبله د تونزویل ښار ځینې سیمې اوبه وړي دي. سیمه ییز چارواکي اړ شوي وو چې د دې بند د لوېدو مخنیوي لپاره یو اندازه اوبه ښار ته خوشي کړي چې له کبله یې 1500 کورونه ویجاړ شوي او 10,000 کورنۍ برېښنا نه لري. د سیاسي کړکېچ په دوام د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي وینزویلا کې پوځي لاسوهنه هم د دوی یو انتخاب دی. خو روسیه وایي وینزویلا کې د هر ډول ویجاړونکي لاسوهنې پر وړاندې درېږي. او د اقتصاد او بیارغونې له برخې دا چې د کونړ خلک له حکومته ګیلهمن دي او وایي د کونړ پر سیند د برېښنا بندونو د جوړولو کړې ژمنې نه دي عملي شوي. د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکي وایي لا هم د مرکز اسداباد په ګډون په بېلابېلو ولسوالیو کې برېښنا نشته او د حکومت مشرانو د کونړ پر سیند د برېښنا بندونو جوړولو ژمنې کړې وي خو عملي نه کړي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال بیا د کونړ سیند د اوبو مدیریت کولو او پرې د برېښنا بندونو د جوړولو ډاډ ورکړی خو یاده کوي چې پاکستان د دې چارې د مخنیوي لپاره ځینې جنګي ډلې ځای پر ځای کړي دي. زیار یاد ریپورټ استولی. څپان د کونړی سیند کونړیان وایي دا اوبه مدیریت شوي نه دي او پاکستان ته بهیږي چې هغه هیواد ترې ګڼې ګټې اخلي. د کونړ اوسیدونکي وایي کونړیان په دغه پریمانه اوبو کې د شونټۍ او لاټینونو رڼا ته کیني چې حکومت لا هم پرې د برېښنا بندونو جوړولو لپاره هیڅ عملي کار نه دی کړی. سیندونه روان دي موږ ته د په سیندونو برق جوړ کړي وروره زمونږ د سیندونو د اشرف غني نم دا غوښتنه چې د سیندونو باندې برق جوړ کړي د دې والي صاحب نم دا غوښتنه ده. څوک د بیټریو رڼاګانو ته کینی څوک لاټین ته کینی چا سولري پیدا کړي دي برق هیڅ نشته. ښایسته څپان د سیندونه دي خو تر اوسه پورې په کونړ کې د کونړیان اوس هم همغه شونټۍ همغه لاټین همغه شمع بلوي.
د کونړ ولایتي شورا غړي پر مرکزي حکومت نیوکه کوي چې کونړیان یې د ملي پروژو په پلي کولو کې له پامه غورځولي او لا هم د کونړ د خلکو اصلي غوښتنه چې پر کونړ سیند د لویو برېښنا بندونو جوړول دي نه د عملي شوی. متاسفانه چې د اوسه پورې په دې کې هیڅ اقدام نه دی شوی. زموږ کونړ ولس چې دی د مرکزي دیارې نه ډېر زیات خفه دی. د کونړ ولس 100% ناراضه دی، 100% د کونړ ولس. ولې چې په دومره زیاته مقدار په دونه پیمانه اوبو کې موږ اوس مثال د لاټین او د اریکن مثال رانه د کونړ ولسونه ناسي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال بیا ډاډ ورکوي چې ولسمشر غني د کونړي سیند اوبو مدیریت او مهار لپاره ځانګړي پلانونه لري، خو پاکستان د دغه اوبو د مدیریت د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې یو شمېر جنګي ډلې جوړې کړي دي. موږ په ټول قوت تلاش کوو چې دغه اوبه مهار کړو او بالاخره د مهارولو دپاره دولت تدابیر لري. په دې برخه کې د جلالتمآب جمهور رئیس صاحب سره چې ما ملاقاتونه کړي، ډېره زیاته مینه د دې اوبو د مدیریت موضوع ده چې دا ستراتیژیک برنامې دي او دا باید عملي کړي. د معلوماتو له مخې د کونړ سیند د 4000 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري چې پرې د سور تاق او څاګي په نامه د لویو برېښنا بندونو سروې هم بشپړې شوي دي. ولسمشر غني په هیواد کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کولو په خوا کې د ځمکنیو دهلیزونو په جوړولو او د همدې ځمکنیو دهلیزونو پر مټ له هیواده د توکو په صادرولو ټینګار کړی. ولسمشر له پانګوالو سره غونډه کې وویل چې توکي دي په معیاري بڼه بهر ته ولېږدول شي. په همدې حال کې مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي د هوایي دهلیزونو د رامنځته کولو له پیل نه تر اوسه شاوخوا 450 الوتنې شوي دي او نږدې 6000 ټنه توکي صادر شوي دي. ولسمشر غني د هوایي دهلیزونو فعالیت او د هیواد د صادراتو زیاتېدل د هیواد د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره مهم بولي. وایي چې افغانستان به په اوږد مهال کې په بهرنیو مرستو پورې تړلی نه وي. نوموړی وایي چې اوس مهال اړتیا ده د هیواد د حاصلاتو پر ارزښت کار وشي. این کوریدور هوایی نمونه حرکت از وابستگی به خودکفایی است. زیادتر از 6000 تن جنس افغان صادر کردن و زیادتر از 120 میلیون دلار فایده داده شده برای تاجران افغان. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي اوس مهال هم د هیواد د هوایي ډګرونو په ګمرکونو کې د دوی پر وړاندې ستونزې شته. نن موږ په زرونو ټنه جلغوزي خالي په نیم کال کې لیږلي دي هلته. اخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي په هیواد کې د هوایي دهلیزونو په فعالیت سره اوس مهال 2 سوداګري میرمنې د دغو دهلیزونو له لارې بهرنیو بازارونو ته غالۍ او وچه میوه صادروي. به خاطر انجام دادن برنامه موفق دهلیزهای هوایی و اقدام بسیار مهمی که افغانستان از متکی بودن به چند کشور همسایه رهایی داد. د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو د پیلولو د پروګرام موخه چې اوس مهال له دې لارې د نړۍ شاوخوا 15 هیوادونو ته توکي صادریږي، نړیوالو بازارونو ته د هیواد د صادراتو پراختیا ده. او د لوبو له برخې دا چې د ای بي سي سازمان د سوکوهنې سیالیو کې تېره شپه افغان لوبغاړي هندي لوبغاړي ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړی الاداد رحیمي چې 2 کاله د سوکوهنې لوبه کوي خپل هندي سیال شوبام شرما ته یې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې رحیمي په 2014 کال کې برازیل کې د اولمپیکي سیالیو کې هم خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړې وه. د نیمروز ولایت د فوټسال غوره لیګ کې اتلولي د سعادت لوبډلې وګټله. دا سیالۍ 3 میاشتې پیل شوې او د 12 لوبډلو ترمنځ وي. د ستارهګان لوبډله 2مه شوه او جوانان سعادت بیا 3یم ځای خپل کړی. له تاسو قدرمن لیدونکو له خپلو ټولو همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېد. ښه شپه.